کبیر خان افریدی هم سیاحت سفیر یم اور زیات ټریول مې کړی دی د پاکستان مختلف کولاګانې مې شیر کړي دي. اوس یو نوی سوچ سره راغلی یو مومن ته اور QSL قبایل سپر لیگ دا یو کوشش دی زمونږه کرکټ میچز بکیږي د قبایلی اضلاع ترمنځ خو په دې کې مقاصد زموږ نور هم ډیر شي دي. زموږ کلچر خال ملمستیا خال علاقو خیستونه خال او نوجوانان ته هغه میسیجونه ورکول چې د نشو تماشونه د بدکاریانو نه بچ شي کېل د توجه ورکي خپل صحت ته خپل تعلیم ته او د ملک مضبوط پلرز جوړ شي. همدا علاقې دي چې تیر وختونو نه تکلیفونه ویني خو اوس موقع ملو شوي دي امن راغلی دی. کوشش کوو چې دا وخت ضایع نه کړو. مونږ چیرې کوشش ونکو داسې به بیا څوک وي چې د علاقو دپاره آواز اوچت کی او د دې علاقو دپاره خواري وکړي چې دا علاقې مخکې بوځي. نو د کرکټ نم شروع کړی ده انشاءالله د وخت سره به بیا نور هم داسې څه فیسټیول خوشحالیانې به راوړو چې د دې قبایلي اضلاع خپله کې آمد و رفت شروع شي. دا میچز به څومره وي کم ځایونو کې به کېږي. نبیل بھائی به هم د دې په باره کې تفصیل درکوي. مونږ به دې باندې هم فوکس راوړو چې په مومن کې کم ښکلا ده کم داسې سینک سپاټس دي چې دلته لوکل مقامي خلک ګڼي چې دې ته د توجه میلاو شي په دې ځای کې هغه ښایست هغه زور شته چې دلته هم سیاح راشي. نو هغه څه پوینټ به هم ریس کوو. په علاقه کې نور څه تکالیف دي د خپلې کیمرې د خپل آواز په ذریعه به که هغه حکومت ته وي که عوام ته یا تاکیدونه هغه به هم کوو. نو کوشش به دا وي چې سلسله روانه کړو زمونږ دا شعبې دا مضبوطی کو که مونږ په کم بلکې یوه شعبه نه ده چې مونږ یې نامه واخلو چې کومه کمزورې پاتې ده. تقریبا ټولې شعبې هغه زه بار ساينس ټیکنالوژي هیلث ایجوکیشن سپورټس ټوریزم څومره چې دا نامې دي اخلي نو دا زمونږه بیخي په نشت پاتې دي. اوس کوشش دا کو چې خپل د یوت دا کم اپ کمینګ جنریشنز دي دا موږ دې طرف مایل کو چې نور ټیم ضایع نه کوي. موږ په خپل کا کوشش ونکو بل څوک به ناراضي چې موږ مخکې بوزي. دا پیغامونه دي د دې پیغام سره راغلی یو ان شاء الله دا سلسله به مخکې بوزو. د ټول ناول خو د ګرانو مشرانو کوم د پریس والا دلته دي تاسو شکریا. زمونږ مقصد چې څنګه کبیر صاحب وویل چې یو نوبل کاز تاسو ګڼلی شئ د خپل علاقې دپاره د خپل نوجوانانو دپاره مونږ دا هلې ځلې کوو چې زمونږ نوجوانان مونږ په یو داسې پوزیټیو اکټیویټیز کې مونږ بیزي کوو چې هغو کم دا نیګیټیویټي یا کم داسې کارونه دي چې په هغو کې نن سبا زمونږ نوجوانان د بده مرغه بالکل اخ شوي دي بیزی شوي دي که هغه نشې دي که هغه نور داسې نیګیټیو اکټیویټیز دي. نو مونږ انشاءالله دا کوشش کوو د دې لیګ په ذریعه سره چې په دې خپلو ینګسټر کې چې په هغو کې ډېره زیات قابلیت دی هغه مونږ راښکاره هم کوو د هغو مایند مونږ چینج کړو د نیګیټیو هغه نه مونږ پوزیټیو سایډ ته چینج کړو د هغو مایند. نو د هکله سره مونږ قبایل سوپر لیګ آغاز کړی دی انشاءالله. مونږ شروعات د پېښور پریس کلب نه وکړل بیا په خیبر کې مو کو اوس نن انشاءالله مونږ دلته مومند او جمرود له راغلي یو. د دې نه بعد به انشاءالله مونږ کورم او رګزی او نارت او ساوت وزیرستان نه ځو انشاءالله. کبیر بھائی زه سپیشل ډیره شکریا ځکه ادا کوم چې ماشاءالله یو غټ نوم دی په خیبر پښتونخوا نه بلکې په ټول پاکستان کې. خو چې کله مونږ د سره دا زمونږ کم کانسیپټ او دغه مونږ ورسره شیر کړو نو هغه زمونږ نه ډیر ایکسایټډ شو چې دا خو زمونږ د علاقې خدمت دی او زمونږ د نوجوانانو خدمت دی. نو دا خو زه په هر حال باندې به ځم او دا ستاسو مخامخ دی چې نن سنډې ورځ ده او سنډې باندې اکثر فیملی کمیټمنټس وي. نو هغه کبیر بھائی زمونږ سره دلته راغلی دی نو ډیره شکریا د کبیر بھائی. او QSL باره کې به زه دا ووایم چې دا یو قبایل چې څنګه نوم نه ظاهر دی قبایل سوپر لیګ په دا د بین القبایل تاسو ورته ویلی چې د هغو ترمنځ یو لیګ دی انټرنیشنل سټینډرډ باندې انشاءالله چې دا به کېږي. دا به په جمرود باجوړ او نارت وزیرستان ساوت وزیرستان کې چې کم ګراوند دی په هغه باندې به انشاءالله دا میچونه کېږي. مونږ به پې کوو د اختر نه بعد به انشاءالله لیګ سټارټ کېږي او د هر یو سابقه چې کم ایجنسي دي فی الحال ضلعې دي د هغو نه به صرف یو فرنچایز ملاویږي. او دلته زه دام تاسو له ویم چې د باجوړ چې کم سوري د مومند چې کم فرنچایز دی هغه پرون دغه مونږ اګریمنټ کړی دی او ستاسو فقیر مومند صاحب آی تھنک فقیر حیدر علي مومند صاحب
په پېښور کې غټ بیلاډونا کاسمیټکس آی تھنک هغه کمپنی ده هغه اونر دی هغه سره پرون زمونږ اګریمنټ شوی دی نو ان شاء الله د مومن چې کم فرانچایز دی هغه به حیدر علي مومن صاحب لیډ کوي هغه مالک دی نو دا یو ګډ نیوز دی د ینګسټرز دپاره د علاقې دپاره چې هغه به ان شاء الله هغه ډېر موټیویټډ او ډېر پوزیټیو مایند والا ینګسټر دی نو هغه هم ډېر خوشحاله شو ان شاء الله چې هغه به دلته راځي او هغه به دلته ټرایلز اخلي زموږ مقصد هم دغه دی چې داسې خلک مخکې راشي هغه خپل ینګسټر سپورټ کړي او هغه له اپورچونټیز ورکړي چې کوم هغه له پکار دي نو دا زموږ د لیګ متعلق هغه انفارمیشن دی ان شاء الله نورم چې سره راځي موږ به تاسو سره شیر کوو یو ځل بیا زه د کبیر بھائی شکریا ادا کوم ستاسو شکریا ادا کوم صدر صاحب ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له دومره دلته مېلمستیا راکړه او موږ له هم هرکلی وویل ان شاء الله مطلب وایي زموږ چې کوم لیګ دی د چې کوم سټینډرډ دی هغه موږ ان شاء الله په هر لحاظ سره انټرنیشنل ساتلی دا چې کله یو خو اوس هسې خبرې خو ان شاء الله چې کله هم د موږ ګراوند تیار شي اوس موږ جمرود ګراوند دی په باندې تقریبا 70% چې زمونږ په جمرود باندې کوو رمضان چې کومه میاشت ده دا موږ صرف د ګراوند برانډینګ د ګراوند ډیکوریشن دپاره وباسل یو نو انشاءالله اختر نه بعد چې تاسو بیا جمرود له لوړ شو همداسې باجوړ له لوړ شو ګراوند له نو تاسو به فیل کوو چې یاره دا خو یوه نوې دنیا ده نو انشاءالله فیسیلیټیز به ډېر ډفرنټ وي انشاءالله سیاحت لپاره د تیر 5 کالو نه زه چې کم خدمات کوم دا ټول زه خپل د جیبه پې کوم ګاډی زما خپل وي پروډکشن هاوس زما خپل وي علاقو له زه ځان خپله رسوم ټایم خپل لګوم نو چې مومندو کې کم سینک سپاټس دي تاسو یې ماله خالی شئ د کیو ایس ایل نه علاوه به هم زه راځم هغه به زه هایلایټ کوم په سوشل میډیا به یې ښایم د ټوریزم ډپارټمنټ ته یي که خلکو ته یي که خلک اټریکټ کول وي هغه به زه خپله ریسپانسیبلیټي ګڼم چې زه د یو علاقې خدمت وکړم نو په هغې کې زه نه په چا احسان اړوم نه د چا احسان په ما راځي بیا د کیو ایس ایل د وجې نه فایدې څه شی دي د کیو ایس ایل د وجې نه زه نن مومندو ته راغلی یم لکه دینه مخکې ماله داسې چانس جوړ شوی نه دی چې ستاسو سره زما ناسته یا ملاقات شوي وي نو دا شانتې به د دې بینیفټس د کیو ایس ایل به د وخت سره تاسو وینئ بیا زموږ سوشل میډیا پلیټ فارم دی یا موږ سره کومه نوره میډیا راځي یا زموږ سره وی آی پیز ګیسټ راځي یا میبي چې څه داسې آواز اتھارټیز وي پاورز وي چې دا ستا کومه ګیله وکړه یو کس یې پکې واوري و هغه مخکې کوشش وکړي و ستاسو هغه سخت دی هغه مخکې هایلایټ شي زمونږ به وی کوشش لکه څنګه تاسو مونږ به پوره ستاسو سره ولاړو که هغه په میډیا آواز وي که هغه ګورنمنټ ته اپلیکیشنز وي یا هلته څه زور راوړل وي هغه به مونږ ستاسو سره ولاړو مونږ به کوشش کوو او ریزلټ سره راځي هغه به تاسو وینئ اوس ریټ مشره تاسو چې کومه خبره وکړه آی ټوټلی اګری چې واده یو شانته وشي بیا ګراوند ریالټي بدلی نو زمونږ الحمدلله بیک ګراوند چې کم دی زه 4 سال پېښور زلمی سره ایز کنټري هیډ ما کار کړی دی الحمدلله او دین علاوه په خپل علاقه کې موږ افریدیان سپر لیګ په نوم باندې یو سکسسفل لیګ کوو چې 3 سیزن یې موږ کړی دي نو ان شاء الله موږ چې سدلته وي ان شاء الله په ګراوند کې به تاسو له دغه نه زیات شوي نه ښکارېږي نمبر 1 نمبر 2 تاسو چې کم انټري حواله سره خبره وکړه نو هغه خو مشره قدر ته چې الحمدلله پېښور زلمی اونر قبایل دی په کشمیر پریمیر لیګ کې چې کم راولاکوټ هاکس دی هغه اونر قبایل دی اوس پکې یو نوی فرانچایز واخیستو کشمیر پریمیر لیګ کې تقریبا 10 کروڑ باندې هغه قبایل دی نو مینز چې په هر ایجنسی کې کا بانک پاور د چا زیات دی کنه نو هغه زموږ د قبایلو زیات دی مثال کومږ زه او تر سره ځان ګورو کنه نو سید زما او ته کې دی شي هغه وس نه خو زموږ باجوړ ماشاءالله یو غټ ایجنسی د غټ خلک دی پکې همداسې زموږ خیبر نو دا څنګه ما تاسو ویل چې پرون الحمدلله موږ د باجوړ او د مومند دواړو والا موږ الحمدلله ساينینګ کړی دی او دواړو هغه دا فرانچایز چې کم دي زموږ دغه دواړه تللی دي پسې چې کم د پلیئرز کرایټیریا ده هغه موږ ټوټلی په اونر باندې پرېښه د فرانچایز اونر اوس فقیر حیدر علي صاحب چې کم دی اوس دا د هغه خوښه ده هغه به دلته کې ټرایلز کوي په مومندو کې ستاسو علاقه کې د ستاسو مومندو نه به یو کوچ اخلي یو به منیجر اخلي یو به میډیا منیجر اخلي دا 3 کسان دا زموږ د لیګ چې کم منیجمنټ دا زموږ پالیسی ده دا کسان به هر یو فرانچایز ساتي ځان سره منیجر بم ستاسو مومندي کوچ بم ستاسو مومندي میډیا منیجر بم ستاسو مومندي هغه بدلته کې ټرایلز اخلي غوله پته ده چې دلته پلیئرز کم ځای کې دي ټرایلز به اخلي او د ټرایلز نه بعد به بیا پلیئر سلیکټ کیږي
او پلیئرز د پاره موږ دا کړی چې هر فرانچایز 20 سکواډ دی په 20 سکواډ کې 4 پلیئرز موږ د آوټساید الاوډ کړی چې تاسو اخیستې شي بغیر 16 پلیئرز هغه ټول به د هغه چې کم فرانچایز د کم ضلع سره د غزلې پلیران به پکې لوبه کوي نو ان شورت چې الحمدلله موږ سره داسې کسان شته که زه تاسو له ووایم چې پرون په همدې باندې ډېر بحث هم زموږ شوی او هر یو ډیفینټلی هر یو فرانچایز اونر اټ از ان انویسټمنټ اول ځل چې پی ایس ایل هم کله کېدو نو هغه ټایم کې تاسو هم پته د حالات انتهایی خراب وو څوک هم تیار نه و چې هغه په 20 25 50 کروڑ باندې یو فرانچایز واخلي اوس الحمدلله هر سیزن په پی ایس ایل کې کم فرانچایز اونر د 50 کروڑ نه 1 ارب پورې هغه سیوینګ کوي کنه نو همدا کانسپټ د کیو ایس ایل دی مونږ سره چې اوس کوم اونران راځي هغه بالکل په ریسک باندې دي ځکه چې دا زمونږ فرست ایډیشن دی خو ان شاء الله زمونږ فرست ایډیشن چې کامیاب شي کم فرانچایز سے اوس مونږ په 10 लाख ور کړي دا د 5 سال کانټریکټ دی بل کال هغه فرانچایز ویلیو په 50 लाख لاړه شي نو کې دې شي چې دے ار ان ګډ پروفټ از ویل خو فلحال د ټولو مقصد دا دی چې په خپل علاقہ کې پوزټیو اکټیویټي وکړو نو دا بس تاسو کوېسچن انسر یو خو به انکریج شي لکه داسې حوصله افزایی به وشي هغوی ته دا اندازه ولګي چې ضروری نه ده چې کته په خار کې ستر شوي یا ته په پیښور کې ستر شوي نو ته انټرنیشنل ټیم ته رسیدې شي هغه کې به دومره جذبه راشي چې هغه به دا اومني چې او دا خو زما بال ډیر تیز دی ما ته خو مخکې تلل پکار دی هغه مې به صحیح اکیډمي جوائن کی او د داسې یو نامه جوړه شي لکه نن شاهد وو یا شاهین وو او د یو الګ د وجه نه بیا په علاقې کې خوشحالي راشي ما هغه الګ دومره ترقیو کی چې د علاقې له هسپتال جوړ کی ټیوبویل جوړ کی سکول جوړ کی نو دا ټولو نه غټه فائدہ ده یو کلاړي ډیر څه کولای شي چې یو ځل دای مخ کې ورسیږي بل دلته نوجوانان تاسو وینئ چې اسې وال ټکول عیاشي نشو تماشو په دې کې انګیج وي خو دې نه ښه ده چې کیل طرفې توجه شي یو هیلدي اکټیویټیز د صحتونه به یې ښیي دا یې بله هغه ده فایده ده نو مختلف فایدې به راځي پویه به راشي په خلکو کې چې سیاحت څه شی دی دا د علاقو خپل کې چې دا تګ را تک شروع شي دا ناستا دا مینا محبت خورېدل دا یې بله فایده ده اوس موږ د خیبر یو راغلي په مومن کې استاسو سره دعا سلام موشول لیدل کاتل موشول د یو بل نه به د دې نه پس خبرېږو بیا به ته راځې کله به زه راځم دا دوستي جوړه شوه دا یې بله فایده ده نو دا د علاقو مختلف فایدې دي چې دا به وروسته بیا خلکو ته پته لګي چې کله کیو ایس ایل د کامیابۍ سره اختتام ته ورسي ان شاء الله